غیرتي نه ده شهید سوی او مخامخ لګېدلی دا خړه څه له شا نه ده لګېدلی. مونږ چې اسلحې راواخیستې بس راووتو، جنګ ډېر قوي شو. بچی زه ځم وظیفې ته، دی ما تر درسره واخله. ما ورته ویلې من سید ورور اتې پس له هغې نه چې دی لاړو د اسلامي نظام د سرحداتو او وطن په دفاع کې د هغه شهید د کورنۍ حال مراخیست دی چې تېره اونۍ په تورخم کې له پاکستاني ملیشو سره په مخامخ نښته کې په شهادت ورسېده. د ده شهادت نه خو داسې خبر شو چې دی هلته و په د ما زوی په جلاباد کې بیا دغو کسانو تلیفونونه سره کړي وو، دوی په دا جنګ په صحنه کې دوی هلته ورغلي وو. هلته چې ورغلي وو نو ذاتي دا جنګ سره هغه سوی وو، دوام یې پیدا کړی وو. نو دغه وخت کې دوی دی په شهادت باندې ورسېدلی. نو دلته بیا دا ویډیوګانې دي چې شی دي، دا انډیوالان یې ورسره وو، دا انډیوالان یې دا یې په ویډیو کې چې کړي دي چې د یاره ضیاء الرحمن په شهادت ورسېد. شهید ضیاء الرحمن ضیاء له نن څخه 6 میاشتې وړاندې کوژده کړې وه. د کورنۍ پلان یې دا و چې له روژې وروسته به ورته واده وکړي، خو شهید ضیاء الرحمن ضیاء له واده مخکې شهادت ته غاړه ورکړه او کوژدنې د پلار په کور پاتې شوه. او دا 6 میاشتې کې چې دلته موږ کوژده کړې وه او سږ کال یې د موږ دا له خیره نیت و چې دلته به له خیره سره واده کوو. او دی ډېر یو ښه باتور سړی و او ډېر خوش اخلاقه سړی و چې په دغه ځای کې ده دا خپل ځان قرباني کړ. دا موږ شکر الحمدلله چې دا انقلاب راغلی ده، موږ مجاهدان صاحبان او دا موږ ډېر شهیدان ورکړي، په دې باندې موږ شکر باسو الحمدلله. موږ انتخاب یې باندې کوو ټول افغانستان باندې. هماغه دوایي چې د باز له ظالباز راوځي. د شهید ضیاء الرحمن مشر کاکا وایي دا راته سخته وه چې د شهید ضیاء الرحمن له شهادته به یې مور څنګه خبره وم. نو بیا د انۍ او مور یې ما نه پوښتنه وکړه د شپې چې څنګه و مسای مې. بیا ما ورته ویلي چې انشاءالله د داسې ښه په مېړانه جنګېدلی. نو هغه د سره یو څو ویډیوګانې مې ملګرو یې ما ته رالیږلې، هغه مې چې وروښودلې. نو دی مخامخ په سینه لګېدلی و. بیا دوی ویلې چې یاره مسای مې یا مې زوی په بېغیرتي نه ده شهید سوی او مخامخ لګېدلی، دا خړه څه له شا نه ده لګېدلی او په دې زه ویاړم چې له مخې لګېدلی. د څنګ یارانې د زړورتیا کیسې کوي او نشتون یې یوه لویې ځای ګڼي. د سنګر ملګرو یې له هوریت راډیو سره د ده په شجاعت او میړانه تم شول. وایي د جنګ پر مهال به یې هم ملګرو ته سپارښتنه کوله چې مرمۍ بې ځایه مه مصرفوئ او د جنګ پر مهال به یې ټولو مجاهدینو ته ښه مورال ورکاوه. شهید ضیاء الرحمن چې ما سره تورخم کې یو ځای وظیفه درلوده، بس د شپې 12 بجې چې جنګ شروع شو د ده وظیفه په دروازه کې ولاړ دی. بس جنګ شروع شو، زه وروتمه، ده بېرته ما ته ویل راننوځه کوټې ته چې اسلحه راواخلو، جنګ شروع ده. مونږ چې اسلحې راواخیستې بس راووتو، جنګ ډېر قوي شو. ما سره شاجور و، ما شاجور ضیاء الرحمن ته ورکړ. ضیاء الرحمن ته مې څه کله شاجور ورکړ، دی په ډېر بهادري سره په ډېر
زړوري سره دی ورغی همغه د پاکستانیانو کمیسارۍ ته وننوته ننوتو په حالت کې دی په شهادت ورسېده. د شهید ضیاء الرحمن ضیاء نور وروڼه هم د اسلامي نظام د دفاع په خاطر خپلې دندې ترسره کوي. وایي د شهادت مبارکي ټولو خپلو ملګرو ته ورکړه. له ما نه د مخکې ما نه مشر د ورور مې کوزده مرته کړې وه 6 میاشتې وتلې وې نو د ما ته 3 ورځې مخکې میسیج کړی و چې کله دی شهیدېده نو بیا ما ورته ویلی زه الله پاک دې وساته چې دی کله شهید څه هلته یې موږ امیر راته ویلی وایي زه ځو تورخم ته جنګ ده بیا زه خبر نه وم ما ته مې امیر هلته حال ونه ویلی اتې یو 15 ملګري سو یو ایلکس یو لینجر ملګري راغللو چې کله راغللو او کابل ته راورسېدو پیشلمي کې موږ خپل امیر سره ناست ولو نو د دا ټول ملګري ناست ول ما نه یې پوښتنه راوکړه سیف الرحمنه څنګه یې مالې ښه یم ما څنګه د طبیعت دی مالې شکر وایي دا دومره ملګري سره راټول سوي دي چې شي ته راټول سوي مالې نه یم خبر امیر صاحب وایي ورور دې شهید سوی ده او الله پاک شهادت ورته قبول کړي. ما ورته ویلې مال تاسو ټول ته دې مبارک وي موږ ټولې کورنۍ ته ټولې مجاهدینو ته دې مبارک وي. شهید ضیاء الرحمن د خپل کشر ورور سره د اخیرني ملاقات پر مهال هغه ته د خپل جیب عطر د یادګار په ډول ورکړي او د شجاعت او وړتیا سپارښتنه یې ورته کړې ده. هغه چې کله وظیفې ته تلو د هغه کې زه جلال آباد کې وظیفه کې دی راغی ما بچی زه ځم وظیفې ته دی ما تر درسره واخله ما ورته ویلې مل سید ورور اتې پس له هغې نه چې دی لاړو دی چې کله شهیدېدو زه په جلال آباد کې یم دل سره هغه کوم رابطه کوم دا خلک د ورونو پوښتنه کوي ته د خپل ورور پوښتنه وکړه ما د ورور پوښتنه وکړه هغه په شهادت رسېدلی و ټول ته مې د شهادت مبارکي ورکړه د خپلو ملګرو ته. شهید ضیاء الرحمن ضیاء د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ اوسیدونکی و چې له نن څخه 4 ورځې وړاندې تورخم کې د پاکستاني ملیشو سره په مخامخ نښته کې په شهادت ورسېده. دا د شهید ضیاء الرحمن ضیاء قبر دی چې له نن څخه 3 ورځې وړاندې په تورخم کې له پاکستاني ملیشو سره په مخامخ نښته کې په شهادت ورسېده. شهید ضیاء الرحمن ضیاء 6 میاشتې وړاندې کوژده کړې وه. د کورنۍ پلان یې دا و چې له روژې وروسته به دته واده وکړي خو شهید ضیاء الرحمن ضیاء له واده مخکې شهادت ته غاړه ورکړه. محمد عمران سرکوټوال، حریت راډیو، کابل.